سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ستړي مشه نن اول پسې مې نه پسې مې مونږ ته او کوټه کې مړی مو خورل خدا سړی سره دا به هم وګیو نو کوټه کې په ترغلو ځان ته شین چهره وخته ځان ته پراټا او د شیدو چهره وخته دای وای چې شیدو چای ونه چې کنه ټوله ورځ به سر باندې درد دی ما ورته له a cup of shin chai per day keeps the headache away. ورځ داسې شروع سوه نن به ټوله ورځ ریکارډ کوم څنګه به تېرېږي له خیره سره تاسو ته به بیا وښیم يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. ما نایټ شفت کاری که نه نو هغه بل ښار کې ده او کور مې بل ښار کې ده زیاتره همدلته یم په دفتر کې کوټې جای لرم دی خوب بله کوټې را کړې خو نن روزه ده پسې مې موږ اوس ګیز منځه موږ د ځوان د 6 بجې اوس موټر ته انتظار چې موټر راسي کور ته لاړ شو خو ارام به وکړو زما ته یې به وکړو بېرته به بیا کار ته راځو له خیره سره وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. 7 hours later. ما خو ولاسې ښه خوبونه وکړل غرمې تقریبا څه باندې 1 بجه وه راجګ شوم ښه ښایسته شاور مې واخیسته مونځ مې وکړ هغه نه بعد مې سبق ویلې الحمدلله او اوس ځمه تاسو ته لږ بازار درښیم چې دلته د روزې میاشت کې بازار څه صورت حالي او لږ وړکی کار مې هم ده هغه به هم خلاص کو یو ملګري ته مې زنګ وویو اوس آفلاین راځي نو که چېرته آنلاین راغی هغه به هم ځان سره بوځو او تاسو به یې ووینئ الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير. پلازا سره دا د ابتباد ډاکټرانو پلازا ده شفیق پلازا ورته وایي دغه ټول ستاسو ته پلازا ښکاري که نه دا بورډونه چې لګېدلي دا ټول ډاکټران دي سرجن او ډاکټران د هر قسم ډاکټر دلته دی دا کوم مرض چې ووایي دغه ډاکټر دلته کې ناست دی دې سر نه شروع کېږي تر هغه سر پورې او بیا ښي طرف ته چې دغه لاره ملې ده دا تللې ده دا ګاډی تېر سي دغه لږ درته پلازا ښکاره سوله دې کې هم ټول ډاکټران ناست دي نو دغه سپاټ چې ده چېرته زه اوس موجود یم دا ډاکټرانو لپاره ډېر زیات مشهور ده شفیق پلازې په نامه باندې ده وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسوء. हाँ څنګه چل رہے ہیں جوړې ما سره ځې کور ته بودې ځم اوې څومره ښایسته ده پاو نسته ما سره نه ماته وږې ښکاري نه لرمه چې دي خوراک
دا اوس دلته ناسته ستا کور ته نسم به ولی مه راځه لرې څه سر به دې خوږ سي نه 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 یار دا وګوره بیچاره دلته ناسته رسه سوله لاړې ما خیر ما یو پیشي مخکې راوړې او کور کې ما ته اجازه ته نه راکوي که نه دا مې ځان سره به وله ساتله مې خو اجازت نسته یار چې کور کې وساتم که نه پیشي خو ډېر ښه شی ده وله دومره مینه ناک دا اوسه پورې راته ولاړ ده یار اوس لاړه خو دا داسې ما پیسې راوباسلې بینکونه چې دي 4 ورځې اعلان یې کړی داسې ټول ملک کې چې دا 4 ورځې بینکونه به بند نه پوهېږم ولې خو یو وجه یې دا راسې هغه زلزله سوې وله که نه 2 ورځې مخکې ډېر تېز زلزله وسوه دلته په افغانستان کې موله نو هغې وجه سره داسې د بینکونه ټول بند کړل د 4 ورځې چوټي ورکړه او اوس له خیره سره زم بازار به تاسو باندې لږ ډېر ووینم او نور ځم بېرته کور ته دا ولاګ به ایډیټ کړم باید چې روزه ماتې نه مخکې دا ولاګ ایډیټ کړم چې بیا مطلب سر درد ماته نه وي پاسته دهرا طريق تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير دا اوس کینټ بازار ده د ابټ مین بازار ما تاسو ته مخکینی بلاک کې ښودلی وو او دغسې بیروبار ده کې اوس به ورځو موږ مخکې ورسول د سبزیانو سټریټ ده سبزیانې او میوې دا شیان کې خرڅېږي هغه تاسو ته ښیم هغه سټریټ ته ما خو ولاکه د جنت شي اخیستې خو دا راسې سبزیانې او فروټس دا سټرابري راغله مڼې دي مرچ ورسره ایښي دي دا رش تاسو کتلی سئ ټول خلک دا اخلي دې خوا مایان ایښي دي اخوا ته یې مایان ایښي دي ټول هغلته هم سټرابریز ایښي دي داسې حساب یې نو ګډوډ ده مین بازار طرف ته همیشه دا رقم حساب یعنې تر اختر ورځې پورې خو بیا راشي که نه هغه بیخي زیات لکه خلک نور شاپینګو طرف ته راوځي ښه بټوې ګړۍ د حساب کتاب شی ایښی ده ریموټونه نو بس دغه رقم 1300 د ما ورځ تقریبا هره ورځ د ما دا رقم تېرېږي وړکۍ ټکه پکه کاري دي بازار طرف ته بیا راوځه کار وکړه بېرته کور ته لاړ شه او د ما خو کار تاسو زیاتر خلک نه خبر زه کار کوم فریلانس کار ده ټرانسلیشن هغه تقریبا د ما نایټ شفټ نو د شپې کار بیا د ورځې زیاتر بیا زه ویده هم یم نو چې کومه ورځ کار نه وي بیا ټوله ورځ کور کې یم یوټیوب ګورم یا بک ریډینګ کوم یا خوا دې خوا شي خو نن خو الحمدلله د روزې اوله ورځ وه دومره خوندوره تېره سوله لږ د ما کار و بیا تاسو لپاره وله راغلم بازار مې در باندې ولیده او امید لرم چې خوښ شوی به مې نو ډېره بښنه غواړم د ما د کیمرې ریزلټ ښه نه ده انشاءالله دې میاشت کې خپل موبایل هم چې دا هغه اپګریډ کوم یو ښه موبایل اخلم چې تاسو ته چې دا ښه ویډیوګانې پې جوړې کړم له خیره سره او ټیک ټاک ویډیو مې تر اوسه پورې نه جوړه کړې نن شپږمه ورځ ده نو اوس په یو ټیک ټاک ویډیو هم جوړه کړم چې لاړ سم کور ته او دا ولاګ به بیا ایډیټ کړم دا به له خیره سره نن مخصوصا ته امید لرم چې اپلوډ یې کړم نو تاسو ته یو پره بیا هم د روزې مبارکي درته وایم له خیره سره دا پره خو به زه خپله هم ډېر کوشش کوم چې کوم یعنې د انسان کارونه یې بد کارونه هغه نه خلاص سیده راپورته کړي ورنه پرېږدي او بد عادتونه غیبت سو شیطاني کول سو کنځا کول حساب کتاب دې نه هم ځان خلاص کړو له خیره سره انشاءالله کوشش خو به کوو یو پره بیا دې هم درته مبارکي او ویډیو کتل نه او بلاګ کتل نه ډېره زیاته مننه تاسو ټوله ته ښه وخت غواړم خدای په امان